د علیپور لندغری او خپلسري میدان وردګو بسودو کې سره روان دي. سلام ستړي مشئ. بي بي سي راپور ورکړی چې د علیپور وسلوالو تېره شپه د میدان وردګ ولایت د بسود د دویمې حصې ولسوالۍ مرکز نیولی. سرچینې وایي وروسته له هغه چې د دې ولسوالۍ له مرکز دولتي سرتېرې په شا شول، په ځایي وخت مازدیګر 4 بجې د علیپور وسلوالو پر ولسوالۍ ولکه وکړه. په دې پیښه کې د دولتي ځواکونو او علیپور چې په قومندان شمشیر مشهور دی د وسلوالو ترمنځ د کومې نښتې راپور نه دی ترلاسه شوی. بلخوا عیني شاهدانو ویلي چې له دې پیښې وړاندې د بسود د دویمې حصې ولسوالۍ کارکوونکي له دې ولسوالۍ وتلي او د بامیان ولایت پر لور تللي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د علیپور وسلوالو د ولسوالۍ ودانۍ ته اور اچولی. ځایي ملیشو د بسود دویمې حصې ولسوالۍ مرکز داسې مهال نیولی چې له پلازمینې کابل یو پلاوی تللی چې د 4 ورځې وړاندې پیښې په اړه څېړنه وکړې. دې پلاوي پرون د بسودو اولې حصې ولسوالۍ کې د سیمې له اوسېدونکو او د علیپور له استازو سره کتلي دي. دا پیښه د بسودو اولې حصې ولسوالۍ کې 4 ورځې وړاندې هغه مهال رامنځته شوه چې د امنیتي ځواکونو او د ولسوالۍ مرکز ته د راغلو کسانو ترمنځ د چارواکو په وینا ډزې وشوې. په دې ډزو کې 9 کسان وژل شوي او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه غبرګونونه او څرګندونې بېلابېلې وې. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د علیپور ملاتړی بلل کېږي ویلي هلته لاریون په تاوتریخوالي اوښتی او یو شمېر هېوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو د کورنیو چارو وزارت ویان تاریکاریان ویلي نامسؤل وسلوال د یوې ځانګړې انګېزې پر بنسټ راغونډ شوي وو او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کړې وې. د ده په وینا امنیتي سرتېرو هم ګامونه اخیستي. هغه ویلي په دې پیښه کې د علیپور 9 وسلوال وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپاره شوو انځورونو کې لیدل کېدل چې وژل شوي کسان هم وګړي نه بلکې په وسلو سمبال کسان وو. په هر حال تر دې دمه د بسود ولسوالۍ د سقوط په اړه کورنیو چارو وزارت لا څه نه دي ویلي. په هر حال عبدالغني علیپور د بسود د سیمې اوسېدونکی دی چې د خپلسري وسلوال فعالیت او امنیت ګډوډولو تورونه پرې لګېدلي. په نوموړی ادعا کوي چې د یو ملګري سیمه کې د طالبانو او داعش ډلې له لوري د هزارتو کمو کسانو تښتولو پر ضد مقاومت کوي. دغه نامسؤله وسلوال 2 کاله وړاندې کابل کې ونیول شو چې بیا وروسته د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش لخوا خوشی شو. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. بل ویډیو مو په بخښونکي خدای سپارم. الله پامان.